پیر ملت بدل شو د سوات دا اوس اخري پیښه وسوله دا د کولې په کان کې د سوات څو مزدوران لاسونه راوتل تاولدل بیا د دماکه پر وسونه لاسونه پات سول د خلکو اوس دا ته په ما څنګه منې اجتماعات دا په خپل سوات کې پر د روزګار درېدل دي د دلته راځي په دا ډګاری او په دا کې په دوکې کې د په کولو په دننه 10000 فوټ نه وتلی دا ته په ما څنګه منې دې خو ښکاره وجه ده یو واسا دلته واسا د خلطو د عبور کول صلاحیت هم لري ستا کیپسټي ستا گنجایش ستا د دې واسا سره زموږ وبل نسته دا ټیم اوس زه دوه نقطه نظر دي زه دا اوس یو سړی دا زموږ په تقدیر لیکلی دي نو بیا خو واسا ولا خلاص نو هر څه خلاص بس موږ به قرار نه استو بیا موږ کوشش هم نکوو لیکن که موږ ولاړ سو موږ معلومات وکړو وبم ستا هر څه ستا دغه په نظر کې ټینکر مافیا چلیږي د واسا کسان چې تر څه دا شی تور تکشن دا نقطه نظر په ساده الفاظ کې چې ته په ما دا څنګه منې چې تر اجازه د سواد سړی بیروزګاری د بلاسونه پری او موږ به پری لاسونه وړو د بچان وړو د به کال کیږي راوتلی دوه کال کیږي راوتلی د پر چرپون خالق خپل بچان سره لوال کی دا ته په ما څنګه منې دا خو ته د انسانانو په پر بل چا چې موږ دا د انسانانو په پر انسانانو ده نو دلته هغه مختار دا شی باندې چې موږ دا وسنۍ بیروزګاری جهالت پسماندګي د دې وجه سیاسي ده دا هیڅ قدرتي خدای لامل نه دی دا مځکه پر سر باندې کیږي پښتون ولس د انګريز استعمار په خلاف د خپل سیاسي معاشي او کلتوري ازادي په خاطر د سر او مال بې مثاله قرباني ورکړي د پښتونخوا او هند ولسونه د مبارزو او ځینې نور عوامل په نتیجه کې انګريزان وټولو ته مجبور شول مګر د تو په وخت د پښتني خاوري واک پښتنو ته ور نه کړ بلکې د پاکستان په نوم د پنجاب او کراچي استعماري وګدارانو یعنی خپل وفاداران ته ورکړي بس پر دا غوښو بیا به د نن سیشن ختمو اوس دلته تاسو فهم وکړئ دلته مختار را دا وایي چې موږ به حساب قرباني ورکړي دا ټول غرونه دا کوټه سینولې بیا زه تر جو بدلی خبرو کو بیا زه وزیرستان دا هر غره کې د پښتون افغان وینه پرته ده د انګريز په خلاف مسلح جدوجہد کې زموږ شهیدان او زموږ غازیان په نامه خیر محمد علي صاحب کتاب لیکلی دی د هر کلی سړي مبارزه بیان کړې ده زموږ لپاره خو سیاسي مبارزه د اوله خبره ده په 2025 کې دا د سرنه هوټل څخه چې داسې د لار ته زیاده کوم لار ده د سمګلې د کوله پټ ته زومر دا د لام هوټل سره دا روډ نه دی او دا روډ نه دی دا د چاونی روډ چې ډایرکټ بیا ته ځي کوله پټ دالته یو زیارت دی او دې زیارت بالو کې د دې څه دي نو غزا بابا یا اوس دا زیارت چې دی دا زیارت دا چې دی چې دا د خوردو د ډبور اخستلو ځای د دوا ځای دی دا دوه بازان ورونه دي انګريز ته وژلې دي انګريز افسر وژلې دي دواړه ورونه دا دغه ټیم فدایي عمله ده فدایي عمله ده د شي نست میدان دي چاکور سره دي منه ته چورځي پر دا عمله کې ته بخامخه تا شهید کی تا بولی دواړه ورونه رالو دا سړی وژي پر دازي باندې دا دلته شخ کی بیا وګوره بیا ستا نه خبري وګوره بیا پر دې د بل شي نمبر کې نوم به تا دې اخص کوي نوم به ستاسو باندې د دې ستا قرباني څه لپاره وکړه ده ته څه پیښه وله ما ته تر تیری جوړه تیری څوک دلته منځم کې او د سمو کې دغه مرا خو دا کم بابا دی کم پیر دی وای دا سیدان دی راغلی د کم ځای څخه د سپران خلک ټیک دی سیده دلته ملوس وس د دې نوم معلوم دی د کور معلوم دی وس دا کوټه په غټم کوټه ګرجن او کوټه آبادی نه درلوده کوټه صرف دلته کاسي او یا سنځي او بازي دلته په داسر کې شوانه ورند دا یو شی نو زموږ پړاو چو دا مستونګو کندارو کافلی چې راتلی اول کندار بیا مستونګ لرته کوټه دسه ونه کوټه د فوجي عسکري دغه ته جوړ سو ضرورت ته جوړ سو بیا دا چې دا کسان دلته دا ویني وس شمار کا تمام دا جوب چې اوس ورسي ابلازي دي چې تو ورسي دا دغه چې دا مندوخه دا ګرد غرونه په دې ګرد غرونه کې زموږ د شهیدانو وینه پرته د انګریز خلاف دی عمله کړې پالیشا نه یادوم چې مشهور دی هغه نه یادوم هغه یادو چې هغه موږ څه پیژنو نه ستا بچی تاسو ولرته د بچی خاوند به داغه په نتیجه کې د ریاکشن ولې وسو د انګریز خلاف بکیده چې ډیورن کر شدی دغه په 1309 کې داخل ټول پاتونو کې زغ د بچی خاوند يم زما خو افغان وطن تاسو څنګه نیمه کم د دې ټول مبارزه پټه سوې ده د دې ټول مبارزه بل رنگ بل پیرانی ورغوستې دي تمام په دې کې موږ ملګری په کار دي دغه نو تردید نه وکړو تمام قبرونه د پیران مول غوړي دا کم پیر دي
سم تحقیق غواړي ته پسې ولاړ چې ما ته د 40 لکه آبادي راځي تر 2 بازایانو شهیدانو پښتنو تېرېږو ما ته نه دی معلوم نور ما ته په څه شنو خبر نو دا هغه نقطه نظر دی چې دلته خپل وفاداران ته ورکړي د کراچي او دلته د پنجاب زاهد چودري کتاب لیکلی دی پاکستان کې سیاسي تاریخ 12 جلد دی په هغه کې دا وایي د لیاقت الله خان چې ووشتي دی خو نو پر سید اکبر نامي افغاني وتړي چې دا ظاهر شاه راواستوي چې ولې دغه لیاقت الله خان چې پښتونستان نور کوي ظاهر شاه پښتونستان غوښتي بیا دی راواسو د مړکی ریاستي پروپاګاندا کې ګرد دا شان دي اخبار جان ستا دا ګرد دی کړی سید اکبر زوی په 2001 کې د پاکستان پر پاسپورت امریکای لته دی شو چې سړی ظاهر شاه راستي لیاقت الله خان وجني ها بیا هغه پاکستان وظیفه ولرکي د سید اکبر وظیفه ریکارډ پروت د ما سره پروت چې د وظیفه اخستله د پاکستان سره ورور سفیر وکړ شو بعد کې سورور هغه بعد شو د اویا او تیا بعد او زوی په 2001 کې امریکای د پاکستان په پاسپورت پلاړي هغه دا خبره و چې هغه پاکستان افغان شوریت ور ختم کړي هغه په سراواخ سي دی به تور پروپاګاندا استعمال کړي نو زاهد چودري څه وایي پنجابی هم دی او بهترین لیکوال دی ډیر وختي وفات شوی دی هغه لیاقت الله خان چې دی دلته چې مختار الله اشاره ورته کړې ګیره تاریخي پوینټ یې کړی وایي لیاقت الله خان د پنجاب او د ماجر اردو سپیکینګ د ایلیټ کلاس د نتیجې لازمي نتیجه و چې دا به وژني د اردو سپیکینګ لیاقت الله خان او نوابو او هغه پنجابیانو چې هغه ول چې د اختیار د مش سره دی د پاکستان به مچلو دا په نتیجه کې لیاقت الله خان مړ کی وی تړي پر چا باندې نو زوی د 2001 کې د پاکستان په پاسپورت لاړی اردو سپیکینګ پاول سر کې اردو سپیکینګ د خپل تعلیمه د خپل میډل کلاس د وجې مکمله تعلیم یافته خلکو د چرالو په جایداد کې یو څو کپړې ورسره د 14 ډیګري 12 ډیګري 14 ډیګري سره او پاکستان په هغه ټیم ضرورت وو کسان افسرانو دا ټول بیروکراسي سو په هغه ټیم چې کراچي دارالخلافه چې قائد اعظم جناح صاحب دا اوس دا به دارالخلافه کراچي هغه دا وجوه بیا دا اسلام آباد بدل کی پر دې بیا بل ورځ اسلام آباد ولې کراچي دینه کې جوړ بلاړ اسلام آباد دا هم د دې نتیجه ده چې دا د اردو سپیکینګ د پاره دا ځای نه لکوي نو دا کشمکش ډیر د قومي تضاد چې موږ بار خبرو کو پنجابي سرایکي سندي پښتون بلوچ هغه تاریخي بنیادونه استغدا سینې دي چې استوسړي د خپل ځان خبرې کوي نو بیا دغه و چې په نتیجه کې دا سړی وښتي او دارالحکومت په شپته کې بدل سو ما او تا چې زما واستاد ویني پرتی دي گواهی د هغه کسانې به اختیار کو نه صرف دا چې به اختیار کو بیا څو ځای تقسیم کو د لپاره نو موږ نن کوم حالت دی هغه د انګریز سره د برای راست د ټکر نتیجه و چې موږ نن د پسماندګي جالت تر ورسېدو هغه واک اختیار راوخسي هغه کسان ته ورکو چې د وفادارو اخري خبره فیروز نون آیت خان پنجابی دی وزیر اعظم تیر شوی دی د په خپل کتاب کې لیکي چې پاکستان موږ ته په بلډ منی کې ملاو شوی دی خپل وای بلډ منی دا وای په اول نړیوال جنگ دوم نړیوال جنگ پهلی جنگ عظیم دوسری جنگ عظیم پای کې زموږ د پنجابیانو وینه توي شوی دا نه کوم پرست وای نه جیم سید وای نه بچا خان وای نه دا خان شهید ویل دي نه زه وایم نه ته وای دا هغه سړی وای چې په خپل د پاکستان زموږ حق دی پاکستان به خامخا مشترک موږ وفاداری کړی ده او هغه ورته جاوید چودري یو ویډیو مراله هغه سمخ کې مضمون لس کاله مخکې د پنجاب د مقدمه په نامه مضمون کلمه مراله چې موږ دا کار کړی دی موږ چې هر څوک راغلی دی موږ هغه تاورونه په غاړه کړی دي او پښتون جنگ سره کړی دی معنی دا و چې تاسو د خپل جالت د وجنن غلامان ما سره پنجاب مقدمه وسم پرته د الفاظ پرته دي مضمون پروت بیا د ملګرو ته ورکم چې مثال موږ خو د افغانستان پر لار چر څوک رالی د خیبر اټک سره موږ بار په غاړه کې خو انګريز د کلکتې پر لار رالی مدراس چې کوم موږ هارو په غاړه کې پښتون خو جنگ سره کړی دي نو زموږ دا چې دلته مختلفات چې اشاره ورته کړی د الفاظ کې چې موږ ته پیښه ده چې زموږ ته د باچی خوندانو زموږ ته د ناس کسان پاتم پوش کې ګرد د باچی برخوال زما واستنیکه ما ته به شجرې مازنی لیکري ما ته شجرې نه لیکري دا نه معلومه چې زما واست اورنیکه پر کوم وده باندې ول په افغان ملت په افغان بچی په دې موږ نه خبر د تپې پر سر او د قبيله پر سر دا موږ هیڅ نه خبر لیکن ته باچی پاتسوي ستا حالت چې وځ دی هغه دا وجه ده چې ته بیا دیتلی ته دا شی سزا هم درکړه د نوم دارڅه مېروم کې څلور ټوکړې کړې ته پر دا غزي پرې شوی نو د پښتونخوا نه د دې سمخ کې پښتونخوا ملي او اتحاد بیا نه برته بیا ورور پښتون بیا خدای خدمتګار تحریک د اصل کلنه د اوس پی ټی ایم ان پی
څه چې کامپالا ګوندونه دي د هغه بنیادي مقصد دا دی چې د استعماري ریاست په مقابله کې د خپل 4000 کلنه تاریخ چې کوم زموږ ریوایول کیږي راټولونه کیږي برته موږ زو یو دغه ته دا لازمي ده ضروري ده او دا اسانه ده پر دې بیا ګایږو موږ په هغه صرف اشاره ورته وکړه چې ریګولر آرمي ریګولر ریاست د قانونو په مقابله کې هیڅ هم نشي کولی پر دې بیا بل ورځ ګایږو تر دا ځې پورې چې موږ پاکستان جوړ شو پاکستان بعد موږ د اوسنۍ حالت دی هغه ټول ته معلوم دی دلته نور سینیر هم ناست دي نو رضاک لاله موږ نیمه ګنټه پوره شوه ندا خان خلاصه یو شی بیان کړي نو بیا که سوال یو شی ملګري کوي دا به پر هغه وګورو د دې څخه ضرورت تاسو بخښنه